دا ورو سوال کړی دی چې زمونږ د خاندان چې کومه مقبره ده په هغه ځای باندې حکومت روډ راوستو، نو اوس حکومت دا وایي چې موږ به دا قبرونه دا کوم چې په دې لارې کې راځي دا به موږ دې ځینې لرې کوو، او د هغې په ځای موږ له بله مقبره راکړه. نو په دغه مقبره کې زما نیا نیکه او پلار او ترونه او دا ټول پکې دي. نو دوه سوالونه دي. اولنی سوال د دوی د دې ځای نه د دې قبرونو نه راویسته او نورو ځایونو ته وړه دا جایز دی او که نه؟ او دویمه ده چې که بالفرض جایز وي نو په دوی باندې به بیا جنازه کوو چې کله یې ښخوو؟ الجواب د قبر نه مړی راویسته او بل ځای ته وړه، بل قبر ته وړه د حاجت دپاره جایز دي. حاجت مونږ وایي. لکه اوس یو سړی دا وایي چې زه د خپل پلار د دې ځای نه راوباسمه او هلته کوم ځای کې چې زما نیکه ښخ دی هلته یې ښخومه. څه خیال حاجت نشو، مطلب نه یې روا. یا بعض پکې قصې شروع کړي د دې انسانانو عجیبه طبیعت دی چې مړ شو بیا به ورته دروند شي. پلار غریب له به دوایانې نه دي، د دوایانو پیسې ورله نه ورکوي چې مړ شي په دې قبر پورې به له نښتي او کله به پرې روخام لګي او کله به نومونه لیکي او کله به ګلونه اچي او کله به میخې حلالوي او کله به بیا ورته داسې دروند شي. خو په دغې کې هم اکثر موږ د چا په نیت دغه نه کوو، خو اکثر دا وي چې په دې کې هم شوبازي چې خلک وایي چې په پلار څه په پلار ډېر مین وایي، ګوره قبر نه والا سم بلډینګ ته وکوئ. ها چې حاجت یې بیا صحیح دی. امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې باب راوړی دی، باب په بیان د دې مسله کې چې آیا مړی د قبر نه د ضرورت دپاره ویستی شي او که نه، او بیا پکې د جابر رضی الله عنه روایت راوړی دی. الله اکبر. د الله شکر دی چې د سلفیت او د قرآن او حدیث دا منهج یې موږ ته نصیب کړی، رڼا یې په هره مسله کې سړي ته. امام بخاري دا روایت راوړی دی، جابر رضی الله عنه وایي لما حضر احد دعاني ابي من الليل، کله چې د احد دا غزا وه سحر له د احد غزا و د شپې زه پلار راوغوښتم او په هغه کې د عمر کم او دې دقه یو زوی و د عبدالله رضی الله عنه، جابر بن عبدالله. پلار یې هم صحابي دی، هم صحابي دی، نور ټول د هغه لوڼه وي. وی کله چې سحر شو پلار نه د شپې زه راوغوښتم د سحر نه مخکې، وی ما ته وی چې ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. ما ته دې ښکاري چې سبا د کافرانو او مسلمانان یو بل له ورشي، نو ما ته دې ښکاري چې زه به په د اولنو کسانو کې مرم. او دې دنیا کې چې زما نه څوک پاتې کېږي که نه، نو د پیغمبر نه بعد ته ما ته له ټول نه زیات ګرانې. وإن علی دینا په ما باندې قرضه ده، نو هغه قرضه به ختمه کړي او د دې خپلو خویندو به خیال ساتي. وی بیا سحر شو فکان اول قتیل، څنګه چې هغه ویلي وه قشانو په اولنو کسانو کې هغه شهید شو. نو بیا په قبر کې چې کله ښخو نو دوه کسان ښخ شو، یو دی یو سره بل کس. کوی زما زړه په دې نه و مطمئن چې لکه دا دوه په یو قبر کې، خو پاټینګ کې خو دوی ښخ کړی شو. فاستخرجته بعد 6 اشهر، شپږ میاشتې بعد بیا ما د پلار راوویستو د قبر نه، او وی چې راومې ویستو هغه شان تازه پروت و، هغه شان تازه څنګه چې مونږ ښخ کړی و. امام بخاري دې نه د استدلال کوي چې د مړي راویسته د ضرورت دپاره جایز دي. دا جابر رضی الله عنه ضرورت و چې دوی دي په قبر کې، زما پلار یوازې په قبر کې ضرورت دی. اوس موقع ده، اوس وخت پراخ شي، په هغه وخت کې خو وخت تنګ و، ځمکه تنګه وه، د جهاد وخت دی، مشکل وخت دی. اوس وخت شتي خپل پلاري جدا ښخ کړو. امام ابن المبارک رحمه الله
دا روایت راوړی جابر بن عبدالله نه وی معاویه رضی الله عنه یو پیر اراده وکړه چې د سکو د اوبو د سکو دپاره ځایونه جوړ کړي کظامه ورته وایي په عربۍ کې یا کظامه دا داسې چې کویان جوړ کړي نږدې نږدې بیا د یو کوی نه بل طرف ته چې لار بوځي را بل نه بل طرف ته لار بوځي دا سیسټم معاویه رضی الله عنه جوړو نو هغه دا وایي چې من کان له قتیل فلیأتي قتیله او دا د احد د دې غر سره دا کار کوو خوا کې نو هلته خو هغه شهیدان چې کوم د احد هغه ښخ کړی شي نو معاویه رضی الله عنه دا وی که د چا څوک مړی یي دې ځینه نو خپل مړی دې ځینه وباسئ دې کې اوس ضرورت دی لکه چې د عام خلکو دپاره د خدمت روان دی نو جابر رضی الله عنه وی موږ لاړو دغه مړي موږ راوویستو وي تازه پراته وو بلکل تازه ګوره دا د یعنې احد غذا ته ګوره او د معاویه رضی الله عنه دور ته ګوره ها وی فاصابت المسحات اصبع رجل منهم فانفطرت دما وی کله چې موږ د قبر کنستو دا کشۍ د هغه یو د خپې د دې ګوتې سره ولګېده نو وینه ترې سمه روانه شوه لکه بلکل تازه نو دې چې کوم ضرورت و علما وایي چې معاویه دا کار د عام مصلحت دپاره کړی چې څوک په دې لاره تېرېږي را تېرېږي چې هغوی ته د اوبو اسانتیا وي نو د هغه ځینه مړي وویستی شو بل ځای کې ښخ کړی شو حاصل د خبرې دا شو چې مړی د قبر نه د ضرورت دپاره ویسته جایز دی او دا لوی ضرورت دی چې لاره جوړېږي لاره جوړېږي دا لوی ضرورت دی خو دلته دا خبره یاد ساتل پکار دی چې مړی د قبر نه وباسي او بل ځای ته وړي نو د دې بدن به له خیال ساتي او دې ته هم ضرورت نشته چې ته دې کفن بیا کولاوی او بیا خلکو ته ښیې او راشي وګوره او یاره سم تازه او یاره داسې او یاره داسې او یاره دغه شه دې ته هم ضرورت نشته مړی دې د قبر نه راویستو بل ځای ته وړي په ادب او په احترام سره نقصان ورته ونه رسي او هډوکی مات نه شي ځکه چې حدیث کې دا راځي چې کسر عظم المیت که کسره حیا د مړي هډوکي ماتول لکه د ژوندي هډوکي چې ماتې امام ابو داود دا روایت راوړی نو ډېر په طریقې سره به وړي بیا وایي چې بیا به لمونځ کوې نه بیا مانځه ته ضرورت نشته یو پیر چې جنازه وشوه او جنازې لمونځ فرض کفایي دی چې یو پیر شو بس خبره ختمه شوه او بل ښکلی دلیل پې دی چې ګوره صحابه کرام خپل مړي راویستي دي لکه دا دوه دلایل ما صرف بیان کړو نور پې هم دی خو دا دوه کافي دي هغوی نه دا نه دي نقل چې هغوی په دې مړو باندې بیا جنازه کړي والله اعلم په دې باندې به اکتفا وکړو او سوالونه نور هم ډېر پاتې شو هغه به انشاءالله روان نشسته پرېږدو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين